پوښتنه کړې ده کله چې یو کس راشي او امام په جواب باندې ولاړي قرات کې شروع وي نو مقتدي به سورة فاتحه لولي که امام ته به غوږ دی. نو جواب دا دی چې کله یو څوک راشي امام سره برخه په مانځه کې وایي که امام په فاتحه کې لګی دی که امام د فاتحې نه بعد په قرات کې لګی دی په دواړو صورتونو کې به مقتدي فاتحه لولي. ځکه نبي علیه السلام فرمایلي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. امام بهقي رحمه الله دا روایت داسې راوړی دی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب خلف الامام. دا هغه چا مونځ نه کېږي چې هغه فاتحه ونه وایي د امام پسې. حدیث د عباده بن صامت صاحب امام ترمذي او نور کتابونو راوړی مشکات کې مشته چې نبی علیه السلام داسې فرمایلي کله چې د امام پسې ولاړستئ فلا تقرؤوا بشیء یو شی مه لولئ الا بفاتحة الکتاب مګر فاتحه لولئ فانه لا صلاة لمن لم یقرأ بها. ځکه دا هغه چا مونځ نه کېږي چې هغې فاتحه نه لوستلې نو فلهذا فاتحه به لوستلی کېږي دا به خامخا لولي او برابر خبره ده که امام په فاتحه کې لګی دی که امام د فاتحې نه بعد لګی دی لیکن پټه به یې لولي نو فلهذا د امام قرت ته هم غوږ کېښودلی شو او خپله فاتحه هم ولوستله. په دواړو باندې عمل راغی. السلام علیکم ورحمة الله.